حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما د نبی علیہ السلام نه پوښتنه وکړه چې د الله جل شانه په نس د ټولو نه زیات خوښ عمل څه دی. ارشاد یې وفرمایه چې مونځ. ما عرض وکړو د دې نه پس څه دی. ارشاد یې وفرمایه چې د مور پلار سره ښه سلوک. ما عرض وکړو د دې نه پس کم یو دی. ارشاد یې وفرمایه جهاد. مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې په دې حدیث کې د عالمانو د دې خبرې دلیل دی چې د ایمان نه پس د ټولو نه وړاندې مونځ دی. د دې ثبوت د دې صحیح حدیث نه هم کیږي چې په هغه کې ارشاد دی الصلات خیر موضوع، یعنی بهترین عمل چې د الله تعالی د بندګانو لپاره مقرر کړی دی هغه مونځ دی. نورو صحیح حدیثونو کې ډیر زیات دا مضمون صفا نقل کړی شوی دی چې ستاسو په عملونو کې د ټولو نه بهتر عمل مونځ دی. که تاسو ته د ویډیو خوښ شوي نو مهرباني وکړئ نورو ملګرو ته شیر کړئ. څه پته لګي ستاسو د یو شیر په وجه باندې یو مسلمان بنده په مونځ باندې شروع شي. او مهرباني وکړئ د داسې ښکلو احادیثو او مسلو دپاره زموږ دا چینل یا دا فیسبوک پیج فالو کړئ. شکریہ.